بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ ستاسو نننۍ موضوع هغه څه ده؟ وخت یا د ژوند مدیریت. ښه، دلته که تاسو وګورئ موږ وخت مساوي له څه سره نیولی؟ ژوند سره نیولی، چې دا خپله د دې موضوع اهمیت موږ ته ښیي. یعنی هغه افراد و اشخاص چې هغوی وخت مدیریت کوي هغوی خپل ژوند مدیریت کړی، او هغه افراد و اشخاص چې هغوی خپل وخت نه د مدیریت کړی یا هغوی نشي کولی خپل وخت مدیریت کړي، نو هغوی خپل ژوند نشي مدیریت کولی. صحیح ده؟ یعنی هغوی له ژوند څخه موخې چې ذهن کې لري هغه نشي ترلاسه کولی. ښه، د وخت د مدیریت په هکله موږ یوه خبر که تاسو سره شریک کړو، هغه دا ده چې وایي وخت څنګه ده؟ الوزي. خو بیا ښه خبر چې ده، وایي پیلوټان یې موږ یو. یعنی وخت چې ده هغه تیریدونکی ده، هغه په هیڅ محال سره مهار کېدلی نشي. هغه نه که موږ ګټه واخلو که هغه نه ګټه وانخلو، هغه روان ده. صحیح ده؟ هیڅ چاته هغه په تمه نه ده چې مثلا صبر کوه هغه نفر خلاص شي یا هغه نفر له ما څخه ګټه واخلي، بلکې وخت تیریدونکی ده او هیڅ کله هم نه درېږي. نو ولې ښه خبر دا ده چې موږ کولی شو هغه منیج کړو، موږ کولی شو هغه کنټرول کړو، موږ کولی شو له هغه څخه ګټه واخلو. صحیح ده؟ نو دوستانو، وخت داسې یو دارایي ده، داسې یو شتمني ده چې هغه یو ځل د چا له لاس څخه ولوېده، چې هغه یو ځل بې استفادې شوه، بیا په هیڅ صورت بیرته نه راګرځي، بیا په هیڅ صورت له هغه څخه استفاده نه کیږي. مثلا موږ نن یو 3 ساعته مثلا ضایع کوو، نو سبا ورځ خو موږ ته 20 ساعته نه جوړیږي. صحیح ده؟ یا مثلا موږ نن 4 ساعته ضایع کوو، نو سبا ورځ که موږ هر څه کوشش وکړو هغه 28 ساعته موږ ته نه جوړیږي. صحیح ده؟ نو په دې اساس موږ ویلی سو چې وخت داسې یو دارایي ده، داسې یو شتمني ده چې هغه هیڅ وخت موږ ساتلی نشو بل وخت ته. هغه هیڅ کله موږ مثلا که یو پره بې استفادې سو بیرته له هغه څخه استفاده کولی نشو. نو دوستانو، د وخت مدیریت دا ډېر اړین ده. صحیح ده؟ موږ او تاسو باید پوه شو چې موږ په کومو کارونو کې مصروفه یو. یعنی که موږ د وخت مدیریت په اړه غږیږو، نو مهم دا نه ده چې موږ څنګه یو چې مصروفه واوسیږو. مصروف بودن یا مصروفوالی دا مهم نه ده، بلکې مهمه خبر دا ده په دې کې چې موږ په کومو کارونو کې مصروفه یو. هغه کارونو کې چې موږ مصروفه یو هغه موږ خپلو موخو ته رسولی شي که نسي رسولی، هغه موږ خپلو اهدافو ته رسولی شي او که نشي رسولی. ښه، آر کوبی تاسو هغه شاید وپېژنئ چې هغه کتاب هم لیکلی 7 Habits of Highly Effective People، د مؤثره اشخاصو و غوره خاصیتونو په نوم یا غوره عادتونو په نوم کتاب د لیکلی ده. نو دا هم وایي چې مهم دا نه ده چې موږ مثلا ماضې وخت تیر کړو. صحیح ده؟ لکه ساتیری، هله وخت نه تیریږي، راځئ څنګه یې تیر کړو، بلکې موږ باید په وخت باندې څه وکړو؟ پانګونه وکړو، په وخت باندې سرمایه ګذاري وکړو. په وخت سرمایه ګذاري په څه معنی؟ په دې معنی چې موږ له وخت نه استفاده وکړو، له وخت نه ګټه واخلو او له وخت څخه عظمي موثریت، مثمریت او مولدیت ترلاسه کړو. ښه، جیم ران وایي چې یا به ته ورځه کنټرولوي او یا به ورځه تا کنټرولوي. دا په څه معنا ده؟ دا په دې معنا ده چې که ورځ ته موږ پلان ولرو چې دا نن ورځ زموږ څنګه تیریږي. صحیح ده؟ که چیرته هم دته پلان ولره چې موږ مثلا په اولو 2 ساعتو کې دا کار وکړو، په 2 نه مثلا تر 3 دا کار وکړو، 4 نه تر 5 دا کار وکړو، 5 نه تر 6 او داسې مکمل د دې ورځې لپاره موږ پلان جوړ کړ، نو د وخت کې به موږ په دې توانېدلی یو چې ورځ څنګه کړو؟ کنټرول کړو. که چیرته پلان ورته ونه لرو، که چیرته له هر ساعت څخه د استفادې لپاره موږ کومه برنامه ونه لرو، نو دا په دې معنی ده چې ورځ موږ څنګه کوي؟ کنټرولوي. یعنی دې صورت کې موږ ورځ نسو کنټرولولی، بلکې ورځ ده چې موږ څنګه کوي؟ کنټرولوي. ښه، ریچارډ نیلسن څه وایي؟ هغه دا وایي چې پرون ته اجازه مه ورکوئ چې نن ورځ مو مصرف کړئ. یعنی بیا هم په دې معنی چې پرون ورځ موږ باید صحیح څنګه کړو؟ مدیریت کړو. پرون ورځ باید څنګه کړو؟ صحیح منیج کړو، تر څو ونشي کولی زموږ نن ورځ څنګه کې هغه راڅخه واخلي. په دې معنی هغه کارونه، هغه کړنې، هغه فعالیتونه چې موږ باید تېره ورځ حتمی انجام کړي ول، حتمی هم ترسره کړي ول، هغه که چېرته موږ وساتل نن ورځ ته، نو نن ورځ یې زموږ ونیوله.
نو د دې تاکید هم په چی باندې ده د وخت په مدیریت باندې ده. نو دوستانو تاسو به د وخت د مدیریت په اړه یو څه معلومات اوس ترلاسه کړي. اوس راځو موږ وایو چې د وخت مدیریت یعنی څه. د وخت مدیریت دې ته وایي چې موږ باید کومې کړنې ترسره کړو، صحیح ده، او کومو کړنو مثلا په څومره وخت کې ترسره کړو او کومو کړنې هغه څخه مخنیوی وکړو هغه اصلا ترسره نه کړو. د څه په خاطر؟ د دې په خاطر چې موږ خپلې موخې ترلاسه کړو په موثر، مثمر او مولد ډول باندې. صحیح ده، ډېر آسان. کومې کړنې ترسره سي، کومې کړنې ترسره نه سي، کومو کړنو ته څومره وخت ورکړل سي تر څو موږ خپل اهدافو ته ورسیږو په موثر، مولد او مثمر ډول باندې. دلته دغه درې اصطلاحات چې دي، مثلا موثر، مثمر او مولد، دا به زه تاسو سره نن یو څه په ډیټیل سره شریک کړم. مولد څه ته وایي؟ مولد که چیرته موږ یو یونټ یو څه شی ولرو، سرچینه ولرو، یو یونټ سرچینه، صحیح ده. اوس د یو یونټ سرچینې نه مونږ څومره حاصل ترلاسه کوو، یو یونټ سرچینې نه مونږ څومره حاصل ترلاسه کوو، دې ته څه وایي؟ مولدیت وایي. د وخت مدیریت مونږ د دې لپاره وایو چې مونږ مولدیت زیات سي. په دې معنی که چیرته مونږ یو ساعت وخت ولرو، صحیح ده، یو ساعت وخت یعنی یو ساعت سرچینه ولرو، نو دغه یو ساعت وخت یا یو ساعت سرچینې کې که مونږ 15 صفحې کتاب ولولو دا به زیات مولد دی، که 10 صفحې کتاب ولرو دا به زیات مولد دی. نو دا واضحه ده که چیرته مونږ یو ساعت نه زیاترین حاصل ترلاسه کوو، یعنی د 15 پر ځای 10 ورقې پکې مطالعه کوو، نو دا په دې معنی چې مونږ یو مولده کار کړی یا مونږ له دغه وخت څخه په مولده ډول باندې استفاده کړې ده. ان شاء الله په مولد باندې به رسېدلی. اوس راځو موثر څه ته وایي. موثر په دې معنی چې سم کارونه څنګه کو انجام کو، سم کارونه ترسره کړو تر څو هغه موږ اهدافو ته ورسوي. سم کارونه په څه معنی؟ مثلا زموږ استاد مراد ده چې چیرته لاړ شو، ننګرهار ته لاړ شو، او فعلا د موږ موقعیت چیرته ده؟ په کابل کې ده، صحیح ده. فعلا موږ کابل کې غواړو چیرته لاړ شو؟ ننګرهار ته لاړ شو. نو اوس دې لپاره چې ننګرهار ته لاړ شو، که موږ مثلا د قندوز په موټر کې کینو یا مثلا د قندهار په موټر کې کینو، نو آیا د قندهار موټر کې کېناستل او یا د قندوز موټر کې کېناستل دا مونږ ننګرهار ته چې زمونږ موخه ده رسولی شي؟ نه، نشي رسولی. نو سم کارونه انجامول په دې معنی چې مونږ خپله د کابل په موټر کې څنګه شو کینو. نو که چیرته مونږ هغه کارونه انجاموو چې هغه مونږ خپل هدف ته رسوی سي، د په دې معنی چې مونږ موثر کار انجام کړی. او که چیرته مثلا مونږ هغه کارونه انجاموو چې هغه مونږ موخې ته نشي رسوی، هغه غیر مثمر کارونه دي، صحیح ده. نو د وخت مدیریت کې هم دا مهم ده چې مونږ موثر کارونه څنګه کو ترسره کو، یعنی هغه کارونه ترسره کو چې هغه موږ هدف ته رسوی سي. هغه کارونه چې هغه موږ هدف ته نشي رسوی له هغه څخه لاس په سر سو، دغه مخنیوی وکړو او هغه په خپل برنامه او پلان کې شامل نه کړو. دوستانو دریم شی هغه چې و مثمر و. مثمر اوس څه ته وایي؟ مثمر دې ته وایي چې مونږ کارونه په سم ډول انجام کو. موثر دا اوس چې سم کارونه څنګه کو انجام کو. لکه مخکې مونږ ننګرهار ته غوښتل ننګرهار ته تلل غوښتل، نو د ننګرهار په موټر کې کېناستل دا څنګه و؟ یو موثر کار و. اوس مثمر کار څه ده؟ مثلا مونږ غواړو هماغه ننګرهار ته لاړ شو او اوس کابل کې موقعیت لرو، نو دغه ننګرهار ته مونږ کولی شو تیارې په واسطه څنګه سو لاړ سو، صحیح ده. تیارې په واسطه مونږ مثلا کولی شو ننګرهار ته ورسیږو. همدارنګه مثلا د مرسیډیز په واسطه یا پلانکوچ دې په واسطه هم کولی شو مثلا مونږ ننګرهار ته ورسیږو. همدارنګه مثلا مونږ کولی شو یو ټوډي په واسطه هم څنګه سو ننګرهار ته ورسیږو، صحیح ده. نو که چیرته مثلا مونږ په تیاره کې ځو، نو دلته مونږ باندې څومره لګښت راځي؟ مثال په ډول 6,000 افغانۍ. او که چیرته مثلا مونږ مرسیډیز کې ځو 1,500 افغانۍ په مونږ لګښت راځي. که چیرته مونږ غواړو ټوډي کې لاړ شو، نو 500 افغانۍ په مونږ باندې څه راځي؟ لګښت راځي، صحیح ده. نو دلته مثمر کار کوم یا ده؟ هغه کار چې هغه مونږ په کمو سرچینو سره خپل هدف ته رسوي، هغه کار چې هغه په کمو سرچینو سره
مونږ خپل هدف ته څنګه کوي رسوي. لکه دلته تیاري او د چوټي په ځای که مونږ مثلا مرسیډیز انتخابوو دا به څنګه کار وي مثمر کار به وي. نو دوستانو دغه 3 اصطلاحات دي چې مونږ په څه کې کاروو په ټایم منیجمنت یا د وخت په مدیریت کې. او د وخت له مدیریت څخه هم مراد دا ده چې مونږ د خپل وخت څخه په مولده مثمره او مؤثره ډول ګټه واخلو. د وخت د مدیریت بعضې ارزښتونه به زه تاسو سره شریک کړم چې د وخت مدیریت څه اهمیت لري. ارزښتونه څه دي؟ اول د وخت د مدیریت په نتیجه کې مونږ کولی شو چې مولدیت، مؤثریت او مثمریت هضمي کړو. لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته تشریح کړ مونږ کولی شو د وخت د مدیریت په نتیجه کې مؤثریت هم خپل زیات کړو، مثمریت هم زیات کړو او مولدیت هم څنګه کړو زیات کړو. د وخت د مدیریت په نتیجه کې مونږ کولی شو خپلو موخو ته ورسیږو. یعنی هغه اهداف، هغه موخې چې مونږ د خپل ژوند لپاره تعین کړي، د خپل تحصیل لپاره تعین کړي، د خپل صحت او د نورو برخو لپاره تیار کړي، مونږ کولی شو د وخت د مدیریت په نتیجه کې ترلاسه کړو. د وخت مدیریت هغه مونږ ته ډیسپلین او نظم راکوي. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې د وخت په مدیریت کې مونږ ته دا شی په ډاګه کیږي چې کوم کارونه ترسره کړو هغه مونږ هدف ته رسوي، کوم کارونه زمونږ وخت راته وژني، کوم کارونه څخه لاس په سر سو. نو همدغه ده چې په موږ کې یو نظم او ډیسپلین څنګه کیږي رامنځته کیږي. او هر کار چې کوو هغه کې زمونږ یو موخه باید وجود ولري، بې موخه کار باید ونه شي. نو دلته داسې مونږ نظم او ډیسپلین د وخت د مدیریت په نتیجه کې ترلاسه کوو. بله ګټه د وخت د مدیریت څه ده؟ مونږ ته د ژوند او د کار کیفیت څنګه کوي لوړوي. یعنی وخت چې مونږ خپل وخت په صحیح ډول منیج کوو نو مونږ کولی شو له هغه څخه زیاتې پایلې، زیاتې نتیجې ترلاسه کړو. نو هماغه ده چې زمونږ ژوند با کیفیته کیږي، زمونږ په ژوند کې به سرچینې زیاتې، زمونږ په ژوند کې مثلا پیسې زیاتې، اقتصادي لحاظه، صحي لحاظه او له نورو ټولو لحاظونو څخه به مونږ څنګه یو غني به یو. پنځمه خبره سټرس کنټرول ده. د وخت د مدیریت په نتیجه کې مونږ کولی شو خپل فشار او سټرس چې لرو، اضطراب چې لرو، هغه څنګه کړو کنټرول کړو. دا په دې معنی چې مثلا که زمونږ آینده هفته مکمله څنګه وي، برنامه ریزی شوي وي، پلان شوي وي چې مونږ دغه دغه موخې باید ترلاسه کړو، دغه اهداف باید ترلاسه کړو، دغه کارونه باید ترسره کړو او دغه کارونه باید ترسره نه کړو. نو دغه داسې زمونږ د سټرس او اضطراب چې د آینده په هکله لرو له هغه څخه څنګه کیږي کموالی کیږي، هغه کمیږي او یا هغه بیخي له منځه ځي. صحیح ده؟ نو شپږمه خبر چې ده د وخت مدیریت مونږ اپډیټ ساتي او له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې هغه زمینه راته مساعدوي. مثلا که مونږ چیرې خپل وخت په صحیح ډول منیج کوو نو مونږ به حتما په خپل وخت کې ریسرچ ته، تحقیق ته، له نوې دنیا څخه آګاهي ته وخت ورکوو. نو هماغه ده چې مونږ به نوي فرصتونه څنګه کوو پیدا کوو په جامعه کې، په ټولنه کې، په مثلا په بازار کې چې کوم نوي فرصتونه دي هغه به مثلا مونږ تشخیصوو او له هغه څخه به ګټه اخلو. بله خبر هغه څه ده؟ اهمیت د وخت مدیریت راته ښیي. د وخت مدیریت مونږ ته دا صلاحیت راکوي تر څو کارونه په سخت ډول نه بلکې په زیرک ډول سره ترسره کړو. یعنی د وخت مدیریت کې مونږ منظم برنامه لرو، منظم پلان لرو، خپل موخو ته د رسیدو لپاره مونږ الریډي ستراتیژیانې لرو، هر شی ورته مهیا دي او سرچینې هم ورته مهیا دي. نو دا ده چې مونږ بیا سخت کار نه کوو، مونږ زیات مثلا مصارف نه کوو، زیات سرچینې نه استفاده کوو، بلکې له کمو سرچینو څخه، له کمو مصارفو څخه مونږ کولی شو چې هغه خپلې موخې څنګه کړو ترلاسه کړو. صحیح ده؟ او بل خبره د وخت د مدیریت هغه مونږ ته د وخت د وژونکو په مقابله کې څه راکوي؟ صلاحیت او توانایي او قدرت راکوي. یعنی هغه کارونه چې هغه زمونږ وخت وژني، لکه مثلا یو نفر د هغه 15 ساعته فیسبوک کې کاروي. صحیح ده؟ 15 ساعته د ورځې فیسبوک کې تیروي، 3 ساعته مثلا هغه په ټیک ټاک کې تیروي او 2-3 ساعته هغه په یوټیوب کې تیروي او هغه ته هم هغه مزاحیه او مثلا هغه شیان څنګه کوي ګوري او نور څه هدف ترې نشي ترلاسه کولی. نو دغه شیان چې زمونږ وخت څنګه کوي وژني، زمونږ وخت له منځه وړي. نو د وخت د مدیریت په نتیجه کې مونږ کولی شو د وخت وژونکي وپېژنو او له هغه څخه مخنیوی وکړو او هغه له منځه یوسو. بله خبر چې د وخت اهمیت مونږ ته ښیي، د وخت د
مدیریت په نتیجه کې موږ کولی شو خپل ژوند څنګه کو په ښه ډول مدیریت کو. لکه مخکې ما تاسو ته ویلې چې موږ وخت له ژوند سره مساوي نیولی. دا په دې معنا چې دواړه عینې خبرې دي. هغه شیبو ته چې موږ هغه ته خپل ژوند وایو هماغه شیبې زموږ وخت هم تشکیلوي، یا هغه وخت چې موږ لرو هماغه زموږ ژوند هم څنګه کوي تشکیلوي. نو کله چې موږ د وخت مدیریت لرو موږ کولی شو هماغه خپل وخت په ښه ډول منظم ترتیب کو، ښه استفاده ترې وکړو. نو هماغه به وي چې موږ خپل ژوند په ښه ډول سره څنګه کړي منظم کړي او له خپل ژوند نه به مو ښه ګټه اخیستلې وي. ښه دوستانو، اوس راځو د وخت مدیریت څنګه کیږي. تاسو د وخت مدیریت په معنا باندې هم پوه شوئ، مؤثریت، مولدیت او مثمریت باندې هم پوه شوئ، د وخت مدیریت په ارزښت باندې هم پوه شوئ. اوس راځو دا وایو چې وخت څنګه مدیریت کیږي. سوال دا پیدا کیږي چې وخت څه رقم مدیریت کو. د وخت د مدیریت لپاره موږ دغه 5 پروسې تاسو ته پیشنهاد کړي دي. اولا چې ده د موخو ټاکل دي. موخې یا د موخو ټاکل، د اهدافو ټاکل د اوله خبر ده. دومه خبر چې ده ستراتیژیانې جوړول دي. اوس دې لپاره چې موخو ته ورسیږو ستراتیژي باید جوړه سي. دریمه خبر د ستراتیژیانو عملي کولو لپاره پلان جوړول دي چې څه رقم موږ کولی شو خپل پلان ستراتیژیانې عملي کو. څلورمه خبر ستراتیژیانې عملي کول دي. او پنځمه خبر نظارت، ارزونه او اصلاحات. ښه، لومړی سټیپ ته راځو چې هغه چې ده د موخو ټاکل دي. موخې ټاکل صحیح ده. که چیرته موږ غواړو خپل وخت په صحیح ډول سره مدیریت کو، نو اول خبر دا ده چې موږ باید موخې ولرو. که چیرته موخې موږ ونه لرو نو دا په دې معنا چې موږ سرګردانه روان یو، کشتۍ مو روانه کړې، ولې نهایتا موږ ته معلوم نه ده چې کوم جې ته اخر ځو. نو هماغه داسې ټول عمر به په همدغه دریاب د کسین د په ده کې به ګرد تاویږو او نه به پوهیږو چې چیرته لاړ شو. نو د موخو ټاکل په ژوند کې دا ډیر مهم ده. ښه، موخې به اوس څنګه ټاکو؟ موخې به لومړی سر کې د خپل ژوند موخه ټاکو. د څه لپاره ما ته ژوند کوو؟ صحیح ده. د کومو ارزښتونو ترلاسه کولو لپاره ژوند کوو. د دې لپاره ژوند کوو چې زه مثلا یو ښه ډاکټر سم، یو ښه مثلا وزیر سم، یو ښه مثلا بل هدف ترلاسه کم. دا ژوند د تا د څه لپاره ده؟ صحیح ده. یا مثلا خیریه کارونه ترسره کم، څه لپاره ته غواړې دا ژوند وکړې. مکمل ژوند هدف باید یا هدف باید وټاکل شي. وروسته له دې دغه اهداف بیا په فرعي اهدافو باید څنګه سي تقسیم سي، یعنی په هغه اهداف تقسیم سي چې هغه کولی شي زموږ د ژوند اهداف ترلاسه کړي. مثلا په دې برخه کې موږ ویلی شو چې اقتصادي اهداف صحیح ده. که موږ دغه معین اقتصاد ته ورسېدو نو موږ به د ژوند هدف څنګه کو ترلاسه کو. اجتماعي اهداف چې دغه برخې که موږ ترلاسه کو نو دلته به ورسېږو. یا مثلا تعلیمي او تحصیلي اهداف صحیح ده چې دغه مثلا په دې برخه کې باید موږ ماستري ولرو، په دې برخه کې پی ایچ ډي ولرو، په دې برخه کې لیسانس ولرو. صحیح ده. بیا موږ کولی شو د ژوند اهدافو ته ورسېږو. همدارنګه مثلا صحي برخه کې چې دغه صحي اهداف باید موږ ترلاسه کو. مثلا اضافي وزني ونه لرو، مثلا د خېټې منیجمنت، خېټه مدیریت کو. صحیح ده. نو دغه ټول لپاره موږ باید څه ولرو؟ اهداف ولرو. صحیح ده. دغه اهداف بیا وروسته بیا په نورو کوچنیو اهدافو باندې ویشو تر څو ترلاسه سي. مثلا اوږدمهاله اهداف دي، د یو کال نه بره ته اهداف جوړ کړي چې دغه شیان باید زه ترلاسه کړم. صحیح ده. دا نقطه، دا نقطه او دا نقطه. او همدارنګه مثلا دلته د بیا ټاکلي دي دغه په 5-6 کالونو کې، په 10 کالونو کې باید دغه اهداف ترلاسه سي تر څو زما صحي اهداف ترلاسه سي، د اهداف ترلاسه سي تر څو تعلیمي اهداف څنګه سي ترلاسه سي. اوس اوږدمهاله پلانونه وروسته کلني پلانونه دي چې دا باید جوړ سي. کلني پلانونه وروسته میاشتني پلانونه دي چې دا باید جوړ سي. میاشتني پلانونه وروسته هفتوار پلانونه دي چې دا باید جوړ سي. هفتوار پلانونه وروسته ورځني پلانونه دي چې د ورځې لپاره پلان جوړ سي. او د ورځني پلانونه وروسته هغه ساعتوار پلانونه دي چې مثلا زموږ خپل ساعتونو ته هم پلان جوړ کړو چې له دغه ساعت نه کومه ګټه واخلو، له دغه ساعت نه کومه استفاده وکړو تر څو موږ وکولی شو هغه د ورځې پلان ترلاسه کو. او د ورځو پلان هم چې ترلاسه کړو، د هفتې پلان ترلاسه کو. هفتې پلان نه وروسته میاشتې پلان، د میاشتې وروسته کلنی پلان، د کلني پلان نه وروسته اوږدمهاله پلان، اوږدمهاله پلان نه وروسته هغه صحي اهداف چې موږ ټاکلي، تعلیمي اهداف چې ټاکلي، مثلا اجتماعي او اقتصادي اهداف دا ترلاسه کو. او د دې پر ترلاسه کولو سره موږ د خپل ژوند اهداف څنګه کو ترلاسه کو.
نو که چیرته مونږ دغسې یو شی ونه لرو، دغسې یو ډیاګرام له ځان سره ونه لرو، دغسې اهداف یا په لیکلې بڼه او یا هم په خپل ذهن کې چې لیکلې بڼه ډیره مهمه ده، البته هغه ډیر ښه اچیف کیږي، یا په لیکلې بڼه او یا په ذهني بڼه مونږ خپل اهداف ونه لرو، نو مونږ نشو کولی چې خپل وخت یا ژوند په صحیح ډول سره مدیریت کړو. ښه انشاءالله په دې برخه کې به رسېدلی یې. د دې لپاره چې موخې مونږ وټاکو، زه به د بعضو افرادو اشخاصو هغه اقوال له تاسو سره شریکم. نورمن وینسیټ هغه څه وایي؟ نورمن وینسنټ هغه تاسو پیژنئ چې هغه پاور اف پازیټیو تینکینګ په نوم یو کتاب لیکلی، او یو کان اف یو تینک یو کان. که ته چېرته وغواړې چې دا کار کوی سي هغه ته کوی سي. همدغه 2 کتابه د لیکلي او د څخه نور کتابونه هم شته. نو دا څه وایي؟ ټول کامیابه خلک وایي څه لري؟ موخې لري. هیڅوک یو چیرې نه رسیږي تر څو پوه نشي چې چیرته روان ده. صحیح ده؟ که موږ او تاسو ډېره واضحه خبرې کړې، که چیرته موږ او تاسو پوه نشو چې چیرته تلل غواړو، نو ته به چیرته څنګه هلته ورسېږې؟ مثلا زه سهار وختي روانېږم او زه بې موخې روان یم. زه دا نه وایم چې زه مثلا پوهنتون ته ځم، زه دا نه وایم چې زه مثلا شفاخانې ته ځم، زه دا نه وایم چې ښار ته ځم، زه دا نه وایم کوټه سنګي ته ځم. هېڅ هدف مې معلوم نه ده. نو بالاخره زه چې دا قدم وهم له کوره چیرته روان یم، سرګردانه به یم او بالاخره به هیڅ موخې ته نه رسیږم. نو د موخو ټاکل هغه ډیر اړین دي. ښه آرجیمیت هغه څه وایي؟ که موخې وټاکې نو هر کار کول شونې دي، اړینه ده حرکت وکړي. دا وایي که چیرته مونږ موخې ولرو او د موخو په وړاندې حرکت وکړو، د موخو په وړاندې وخت مدیریت کړو، د موخو په وړاندې باندې مثلا پلان ترتیب کړو، نو مونږ کولی شو هر رقم موخې خپلې څنګه کړو؟ ترلاسه کړو. ښه ټوني رابن هغه تاسو ټول پیژنئ، هغه وایي خلک تنبل نه دي بلکې داسې موخې ټاکي چې ناتوانه دي او هغوی هغه د موخو په وړاندې باندې تشویقوي نه. یعنی افراد او اشخاص بعضې دي چې هغوی ډېرې وړې موخې څنګه کوي؟ لري. مثلا زه پوهنتون نه فارغه سم او 10,000 افغانۍ تنخواه ولرم، بس دغه موخه ده. نو همدا ده چې د موخې وړې دي، نو دا په ښه ډول سره په دې ژوند کې کارونو ته تشویق کیږي نه. دا نه غواړي چې مثلا زیات کار وکړي، دا نه غواړي چې خپل وخت په ښه ډول مدیریت کړي، دا نه غواړي زیاته مطالعه وکړي، دا نه غواړي مثلا له نوې ټکنالوژي، له دنیا، له سیاست، له اقتصاد د دې څخه آګاه سي. ولې؟ ځکه د ده موخې وړې دي. نو د ده په اند موږ باید غټې موخې وټاکو، قوي موخې وټاکو، تر څو همغه موخې لاسته راوړل موږ څنګه کړو؟ خپل ټایم ښه مدیریت کړو، مطالعې لپاره پلانونه لرو او نورو برخو کې پلانونه ولرو. ښه سکاټ ریډ هغه څه وایي؟ وایي یو قدم چې هغه عبارت له دې څخه ده د موخو انتخاب او عملي کول. داسې دا وایي موږ ته مکمل بدلون راکولی شي. یعنې د ده په اند یو قدم وجود لري چې دې قدم څه معنا ده؟ چې موږ خپلې موخې څنګه کړو؟ انتخاب کړو. مثلا دا زموږ موخې دي، دا هم څنګه کړې؟ انتخاب کړې، او بیا دغه موخې لاسته راوړلو ته پایبند اوسیږو، دته کمیټمنټ ولرو، دته مثلا موږ وفاداري ولرو چې موږ حتما دغه موخې څنګه کوو؟ ترلاسه کوو. نو دغه یو قدم زموږ مکمل ژوند ته بدلون ورکولی شي. صحیح ده؟ انشاءالله ډېر واضح او ساده خبرې وي. نو اوس راځو دوهم قدم ته. ښه دوهم قدم کې موږ څه ویل؟ ستراتیژیانې جوړول. لومړي قدم کې چې وو؟ موخې ټاکل وو. دوهم قدم کې موږ باید اوس موخو ته د رسېدو لپاره فکر وکړئ دا زموږ چې وي موخې وي. اوس دغه موخو ته د رسېدو لپاره موږ او تاسو دلته یو. نو دغه موخو ته رسېدو لپاره موږ داسې هم تلی سو، داسې هم تلی سو، داسې هم تلی سو، او 20 رقمه لارو باندې دغه موخو ته موږ تاسو رسېدلی شو. ولې د کې بعضې دغه هر یو ته موږ څه وایو؟ ستراتیژي وایو. مثلا دلته یو ستراتیژي نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. دغه ټولې لارې موږ کولی شو د خپلو موخو ته څنګه کې ورسوي. نو اولا موږ باید تاسو څه جوړې کړو؟ ستراتیژیانې جوړې کړو چې په دغه لار موږ کولی شو خپلې موخو ته ورسیږو، په دغه لار کولی شو خپلې موخو ته ورسیږو، په دې لار کولی شو او په دې لاره باندې کولی شو. ښه دلته دوهمه خبر څه شي ده؟ دوهمه خبر په دې کې دا ده چې بعد له داسې ستراتیژیانې مشخص شوې، موږ باید غوره ستراتیژي دلته څنګه کړو؟ انتخاب کړو. غوره ستراتیژي هغه ستراتیژي ده چې هغه کې زیات موثریت وجود لري، زیات مثمریت وجود لري او زیات مولدیت وجود لري.
صحیح ده. مثلا دغه لار ده که چېرته مونږ دلته ځو نو مونږ نه مثلا 10 یونټه سرچینې مصرفوي، دغه لار د 15 یونټه، دا لار د 20 یونټه او دا لار د 8 یونټه. نو په دې ټولو کې ښه لاره کومه سوه؟ هغه چې مونږ ته 15 یونټه څنګه کوي سرچینې راڅخه مصرفوي. نو بعد له دې چې دوم قدم کې ستراتیژیانې مشخص شوې، غوره ستراتیژي باید څنګه سي؟ انتخاب شي. ښه، ورپسې قدم څه ده؟ د ستراتیژیانو عملي کولو لپاره پلان جوړول دي. صحیح ده. اوس موږ مثلا غواړو دغه ستراتیژي څنګه کو عملي کو. د بیلګې په ډول دا ستراتیژي دا ده چې زه څنګه سم ډاکټر سم. صحیح ده. نو زمونږ یو ګول ده، یو هدف ده، نو دکې مونږ دغه ستراتیژي څنګه کړه؟ انتخاب کړه. اوس دغه ستراتیژي لپاره اړین مهارتونه ترلاسه کول، اړین ظرفیتونه ترلاسه کول، اړین تعلیم کول دا ټول څنګه دي؟ ضرور دي. نو مخکې له دې چې مونږ دغه ستراتیژي عملي کو، مونږ باید هماغه مهارتونه، هماغه وړتیاوې، هماغه مثلا صفات په ځان کې راولو او هماغه سرچینې چې دلته پکارېږي، مثلا پیسې پکارېږي، مثلا کتابونه پکارېږي، مثلا نور امکانات پکارېږي. صحیح ده. نو دغه ټول سرچینې، دغه ټول امکانات، دغه ټول وړتیاوې او مهارتونه باید مونږ تاسو ترلاسه کړو تر څو مونږ څلورم قدم ته لاړ شو. ښه، کله چې دا شیان ترلاسه سو، څلورم قدم کې مونږ څه کوو؟ ستراتیژیانې عملي کوو. صحیح ده. نو دوستانو دا ډېر مهم سټیج چې ده هغه چې ده د ستراتیژیانو عملي کول دي. ډیری خلک هغه پلانونه لري، مخې لري، دا زما اهداف دي، دا زما ستراتیژیانې دي، دا زما مثلا ستراتیژیانو کولو عملي کولو پلان ده، ولې عمل نه کوي. صحیح ده. مثلا د خپل ورځې لپاره ډیر ښه پلان جوړ کړي چې نن به زه دغه 15 کاره ترسره کوم، ولې په آخر د ورځې کې 2 اهداف هم نه یې ترلاسه کړي. دلته خبره په څه کې ده؟ عمل کې ده. تر څو چې مونږ عمل ونه کړو، مونږ هیڅ ځای ته نه رسیږو. نو څلورم قدم دا ده چې مثلا مونږ عمل شروع کړو او په عمل سره مونږ یوازې کولی شو چې خپلو اهدافو ته څنګه سو ورسیږو. په دې هکله چې مثلا عمل ډېر مهم ده. ټوني رابین څه وایي؟ هغه وایي یوازینی ناممکن سفر هغه ده چې تا پیل کړی نه وي. صحیح ده. نو یوازینی ناممکن شی چې ته لاسته راوړل غواړې هغه ده چې تا اصلا د هغه په لور باندې کوم اقدام نه وي کړی. د دې مطلب دا ده که چېرته مونږ هر رقم هدف لرو، موخه لرو، دغه په وړاندې که مونږ حرکت پیل کو، دغه په وړاندې که ورتګ پیل کو، دغه په وړاندې که مونږ یو قدم واخیسته، نو دا به مو همغه موخې ته څنګه کې ورسوي. نو عمل هغه ډیر مهم ده. ښه، پیټر مارشل څه وایي؟ هغه وایي هغه واړه کارونه چې مونږ ترسره کړي دي له هغو لویو کارونو څخه چې مونږ پلان کړي بهتره او غوره دي. یعنی یو فرد ده، هغه ځان ته ډېرې غټې غټې موخې ټاکلي، صحیح ده، چې دا کار به کوي، دا کار به کوي، دا کار به کوي، او بل فرد ده چې هغه ډېرې وړې موخې لري ولې دا یې ترلاسه کوي، د عملا کار په شروع کړی ترلاسه کوي. نو دغه فرد غوره ده نسبت دغه فرد ته چې لویه موخې لري، په سر کې دي، په ذهن کې دي، په پلان کې دي، ولې هېڅکله د ده په وړاندې عمل نه ترسره کوي. صحیح ده. نو د په وړاندې هغه کارونه چې هغه مثلا واړه دي ولې مونږ یې په پلان ورته لرو، عملي کوو او پرې لګوو عملا، دا غوره دي نسبت هغه لویو کارونو ته چې هغه تنه پلان دي او هېڅکله عمل ورته نه کېږي. ښه، پابلو پیکاسو دا یو بل عالم ده، د څه وایي؟ دا وایي چې عمل د ټولو کامیابیو چې ده کلي ده. یعنی کلي هغه شی چې هغه یو قلف خلاصوي. صحیح ده. نو که چېرته مونږ غواړو چې په هر خوا کې قلفونه وجود لري، مثلا اقتصادي قلف ده، اقتصادي قلف مونږ خلاصوو، کلي څه ده؟ کلي عمل ده. عمل شروع کړه. یا مثلا ته یو بله موخه لرې، یو صحي موخه لرې، خپل وزن کموي، ولې هغه تنه یو پلان ده، خو دا به تر څو ترلاسه نه کړي تر څو ته عملا د دغه روغتیایي قلف کلي پیدا نه کړي، د وزن د کمولو د قلف کلي پیدا نه کړي چې هغه کلي چې ده هغه عمل ده. عمل ترسره کړه نو ته به وکولی شي چې پلان دې څنګه سي ترلاسه سي یا همغه موخه دې ترلاسه سي. ښه، پنځمه خبر نظارت، ارزونه او اصلاحات دي. نظارت به ته کوې چې مثلا هغه پلان چې موږ جوړ کړی ده
هغه پلان اوس هم په همغه حالت کې شته او که نه شته یا ستا موخو تغییر کړی که موخه دې تغییر کړي نو ته به په خپل پلان کې موخو ته څه ورکړې تغییر ورکړې که موخو ته د رسېدلو لپاره نوې ستراتیژیانې نوې ښې لارې رامنځته شوي نو ته به بیا څه وکړې یعنې د نوې ټکنالوژي په نتیجه کې نوې لارې رامنځته کېږي شاید موږ یو غوره ستراتیژي نسبت مخکې ستراتیژي ته انتخاب کړو نو پس په هغه کې هم تغییر راوله صحیح ده مشکل نه ده چې موږ داسې پلان جوړ کړو چې هغه ثابت اوسیږي او دغه به دوسي او بس نه پلان باید مونږ ډایرکټ کی مونږ څنګه کی راهنمایي کی پلان باید زیات انعطاف ولري صحیح ده مونږ دغه مخ ته لاسته راوړل غواړو ولې ستراتیژي کې باید تغییر راولو همغه یو ستراتیژي همیشه چې په پلان کې وه هغه باید نه نو نظارت ارزونه او اصلاحاتو کې همدا خبر مراد ده چې مونږ کولی شو په پلان کې هم تغییرات راولو په پلان ته د رسېدلو ستراتیژیانو کې هم مثلا تغییرات راولو صحیح ده او همدارنګه اړین اصلاحات هم پکې راولو مثلا موږ مخکې غوښته چې یو کار ته په دې لاره باندې لاړ شو ولې اوس غوره ستراتیژي راغلې ده موږ کولی شي دا په ښه ډول سره څنګه کې یو بل ستراتیژي دلته ورسوي نو موږ دغه اصلاحات باید په خپل پلان کې راولو نو دوستانو د وخت یا ژوند د مدیریت لپاره دغه 15 سټیپ وو که ان شاء الله موږ دغه 15 سټیپ عملي کړه موږ به خپل وخت څخه په ښه ډول ګټه اخیستلې وي او ژوند به مو په ښه ډول مدیریت کړی وي او په نتیجه کې به ښې پایلې موږ ترلاسه کړې وي خپل اهداف او موخو ته به رسېدلي یو صحیح ده ښه دوستانو تاسو کولی شئ موږ سره خپل نظر شریک کړئ د موضوعاتو په هکله چې په دغه موضوع کې تاسو مثلا یو څه ووایئ نو هغه به مونږ بیا تاسو سره حتما ان شاء الله شریکوو د وخت د مدیریت په هکله نورې خبرې هم شته چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به ان شاء الله له تاسو سره شریکوو فعلا خدای په امان